أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. او يهوديان چې ندي نصارا په هیڅ دین باندې. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. او نصارا چې ندي يهوديان په هیڅ دین باندې. وهم يتلون الكتاب، او حال دا چې دوی لولي کتاب. په دې کې اوس الله سبحانه وتعالى رټنه ذکر کوي د يهودو نصاراو په خپل منځ کې اختلاف دی او هر یو د بل دین او حق ته بد ګوري. الله وی تاسو دوانو سره کتاب دی، دوانو سره آسمانی وحی ده، دوان ډلې په خپل زمانه کې په حق نو دوی له پکار ده چې دې ته وګوري چې الله څه قبلي او څه نه قبلي، او دا دې پریدي چې پلانې په حق نه دی او صرف موږ په حق یو. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. دغشان ویلو یا ویل باغ کسانو چې نه پویدل پشان د وینا د دوی. دغشان وینا هغه کسانو کوله چې نه پویدو. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. نو الله به فیصلو کی په منځ د دوی کې په ورځ د قیامت په هغه څه کې چې دوی په هغې کې اختلاف کوو. د قیامت ورځ هغه د فیصلو ورځ ده، ځکه هغې ته یوم الفصل هم ویلی کېږي. نو په هغه ورځ به الله سبحانه وتعالی لوی فیصلې کوي د هغه اختلافاتو د ختمولو لپاره، او د هغه اختلافاتو کې د حق راښکاره کولو لپاره کوم اختلافات چې په دنیا کې د مخلوقاتو په منځ کې دي. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. او سوک دی لوی ظالم دا هغه چانه چې منع کی جمعتونه د الله د دینه چې یاد کړي شي په دې کې نوم د الله. وسعى في خرابها، او کوشش کوي په خرابوالي د دغه جمعات کې یا د دغه جمعتونو کې. اوس په دې کې الله سبحانه وتعالی د يهودو نصاراو د مشرکانو یو بل مرض بیانوي چې دوی به خلق د الله د عبادت خانونه د جمعتونو نه منع کول. لکه يهودو د بیت المقدس نه به خلق منع کول، مشرکانو به د مسجد حرام نه په مکه کې د هغې نه به خلق منع کول. نو الله وی چې د دوی نه لوی ظالم څوک دی چې یو سړی د الله د جومات نه خلق منع کوي چې په دې جومات کې د الله نوم وانغستی شي، او کوشش کوي د دې جومات په ورانولو کې. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. دغه کسان ندی مناسب دوی له چې داخل شي هغې ته مګر یریدون کې. د دې دا معنی ده چې ای مؤمنانو تاسو دا خلک ویروئ، د علاقې ته ونسئ چې کله تاسو د علاقې د کافرانو نه فتح کوئ نو بیا که د کافران جوماتونو ته راځي نو په یره سره به راځي. یا معنی دا ده چې الله به دې وخت راولي چې دوی به دې جوماتونو ته راځي نو ډېر په یرې سره به راځي، د دوی طاقت به ختم شي. لهم فی الدنیا خزي. د دوی لپاره په دنیا کې شرمندګي ده. ولهم فی الآخرة عذاب عظیم. او د دوی لپاره په آخرت کې لوی عذاب دی. یو سړی د الله د جوماتونو نه خلق بندي نو په دنیا کې به الله ذلیله کوي او په آخرت کې به لوی عذاب ورکوي. ولله المشرق والمغرب. او خاص الله لره مشرق او مغرب دي. فاينما تولوا فثم وجه الله. نو کم طرف ته چې مخونه اړوي نو ما غلط مخ د الله دی. اوس دا آیت دې لپاره دی که چاته د جمعات نه منع کړي نو د الله دنیا پراخه ده، بل ځکه د الله بندگی کوو، مشرق هم د الله دی او مغرب هم د الله دی. ګور د دې قبلي د خبر رور الله شروع کړ ځکه چې اوس د قبلي مسله را روانه ده. قبله به بدلیږي د بیت المقدس نه به کعبه ته وړي، نو ذکر دې ځین اوس د مشرق او د مغرب او د دې با شروع شو. چا دا خبرم کړی د بعض مفسرینو وی دا آیت نازل شوی دی
په باره د قبلېدو کې بعض وایي چې د قبله د آیت نازل شوی دی په باره د قبلې د بدلېدو کې، بعض وایي چې نه دا په سفر کې د سفر د حالاتو مطابق نازل شوی دی چې سړی په سفر کې او د کوشش وکړي محنت وکړي د قبلې د معلومولو او معلوم وته نشي یو طرف ته مونږ وکړي او د په ګومان سره متغه قبلې او کوشش کړي او به ورستو ته پته ولګي چې دا خو قبل نه نو دې مونږ شوی وي دا آیت د خلکو د پاره دی. الغرض پدې کې دا ده چې مشرق او مغرب ټول د الله د پاره دي. ان الله واسع علیم، یقینا الله پراخه فضل والا په هر څه باندې پوهه دی. وقالوا اتخذ الله ولدا، او وی دوی چې نیولې دی الله بچي. دا اوس دوی ګوره د مشرکانو بل مرز الله بیانې او دوی لرټنه مور کوي او دا پدې چې موږ سره وسو آیت مخ کې تیر شو يهوديان وی کنه موږ جنتیان او موږ د الله خاص خلک یو، نو دې ځکه الله رټنه ور کوي چې تاسو څنګه جنتیان یې او څنګه د الله خاص خلک چې الله له بچي ثابتوي. يهود هم الله له بچي ثابت کړي، نصاراو ثابت کړي، د مکی مشرکانو ثابت کړي. سبحانه پاک دی الله د بچی نیولونه. بل له ما فی السماوات والارض، بلکې داغه په اختیار کې دي هغه سچ په اسمانونو او زمکه کې دي. کل له قانتون، ټول داغه الله تابعدار. اوس د کوم الله په اختیار کې چې اسمانونو او زمکه دي داغه بچی ته څه ضرورت ده؟ بچی ته ضرورت هغه چا راځي چې هغه کمزوري. بدیع السماوات والارض، ناشنا پیدا کون کې د اسمانونو او د زمکه دي. واذا قضى امرا، او کله چې فیصله کوي دی یو کار، فانما يقول له كن فيكون، نو وی هغه ته چې شان او غوشي. دا د غرب طاقت ته رقم رب چې دا طاقت نو هغه ته څه ضرورت ته چې بچي ونیسي. وقال الذين لا يعلمون، او وی هغه کسان چې نه پوهیږي، دلته مراد مشرکان دي. د مکی مشرکانو به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ماریزی کولی قسمه قسم. دا کتاب ته په خپل جوړ کړی دی، دا ته په خپل لاسونو لیکل دی او دا شاعری دا او دا تلونه دا قسم ماریزی به کولی. خو چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله د آیتونه بیان کړو، دا مضبوط دلایل به بیان کړو او د دوی سره بهر څه ختم شونه به وي. وقال الذين لا يعلمون، ويغه کسان چې نه پويږي، لولا يكلمون الله، ولي خبري نه کوي الله زمون سره، یعنی الله ته وایي چې مونږ سره په خپل خبري وکړي. او تأتينا آية، يا ولي نرازي مونږ ته معجزه، ولي یو نخا یو دلیل نرازي ستا پر رسالت باندې. دا معجزې راغلي دي کوم دوی نه دي منلي او به دې به د بیت ګوري چې الله دې موږ سره خبري وکي. كذلك دغشان ویلي دي قال الذين من قبلهم، دغشان ویلي دي هغه کسانو چې د دوی نه مخکیو، مثل قولهم، د دوی د خبرو په شان. یعنی مخکې چې کوم قومونه تیر شوي دي، که يهود دي که نصارا دي، خصوصا بني اسرائیل دي، هغه هم دا قسمه خبرې الله وی کړي. لکه موږ سره پرون تیر شو درس کې کنه چې بني اسرائیل موسی علیہ السلام ته ویلو لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. موږ دا وخت پورې ایمان نه وروړو ستا په دې خبره باندې چې سو پورې موږ الله لیدل نه بخپله. الله دې شان خبره مخکیم شي. تشابهت قلوبهم، یو شان شوی دي زړونه د دوی د یو بل سره، یا مشابه شوی دي زړونه د دوی یو بل سره، قصه د دوی یو ده. قد بينا الآيات لقوم يوقنون، یقینا من بیان کړی دي ډیر آیتونه دا خلکو د پاره چې یقین لري. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، یقینا تمنګلې غلې په حق سره زیر ورکونکې او ير ورکونکې. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، او تپوس به ونکړې شيستانه په بار د جهنميانو کې. په دې کې اصل مقصد دا دی چې اے پیغمبره ته کومه دې پر رېګلې چې خلکو له ير ورکی د جهنم نه وېره او مؤمنانو له جنت زیر ورکی. دی لمانی لګلې چې ته د مشرکانو مطالبه پوره کې او دغه کمینه خي چې غوي غواړي ته ولغه نه خیر وړي نه، تخپل دعوت کوه، ته خلک یې ته خلکو له زیری ورکی او دوی پرې د دوی سره به حساب کتاب کو. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، او هیڅری ناراضه کیږي ستانه يهوديان او نصارا تر دې پوری چې تر روان شي د دوی په دین پسې. دا ګوره
پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کوشش کو د يهودو د رضا کولو د نصاراو د رضا کولو ولی رضا کولو کوشش په دې کو چې دوی د دین ته راوړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خیر خوایي و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بل سلالت نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د قریش د مشرانو سره کېناستو یا د يهودو سره نصاراو سره هغه کې به دعوتی مقاصد شرکت چرته الله دوی د عزت را دین کوش کی نو پیغمبر به ډیر کوشش کو چې الله دوی له هدایت ورکی رب العالمین یو عجیب قانون بیان کو چې دا يهود او نصارا ته نه هیڅ کله ناراضي کیږي مگر اله چې ته دوی په دین پسې روان شي دا د الله خبره چې کلم یو يهودي او نصراني دا چې د مسلمان ناراضي اما نو پوه شي چې د پسړه کې څه چاله او سلوبه جوړ کړي دي مسلمان ته ځکه چې دا هغه عرش ول ویل دي چرتم يهود او نصارا د مسلمانانو ناراضي کی الا د چې دوی په دین پسې روان شي قلت ورتوایا ان هدى الله هو الهدى چې هدایت اصل هدایت چې هدایت د الله دغه اصل هدایت ته دوی دا خبر وکړه ولئن اتبعت اهواءهم او کچرت روان شوی ته دوی په خواهشاتو پسې بعد الذي جاءك من العلم ورستو دا غینه چې راغله ته علم مالک من الله من ولی ولا نصير نو نبی استاد پاره د الله د طرفنا سوک بچکون کې او نه مددگار ور دي چې الله پیغمبر ته یې پیغمبره وی کده دوی په خواهشاتو پسې روان شوی ورسته د علم نه چې تاسو درغلې دي نو هیڅ څوک به دې بچ نه کید الله نه نو پیغمبر خو دې سینه کوله خو په دې کې اصل تنبیه د منګ ته ده چې تاسو به د يهودو نصارو په خواهشاتو پسې نه ځئ تاسو به ځئ په هغه وحي پسې چې الله درلېږلی ده الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته هغه کسان چې موږ ورکړی دی هغه ته کتاب لولي دغه کتاب په لایق لوستو دا غي سره ګور الله سبحانه و تعالی هغه بچا دی انصاف ول ذات ته د قران د الله انصافي کتاب دی چې کله دا خبرو کړ چې په اهل کتابو کې بی دین مشتي په اهل کتابو کې نافرمانه مخلوق مشتي نو وسوي چې په اهل کتابو کې مؤمنانو مشتي چې کوم کتاب ما غویل ورکړی نو هغه کتاب د سیل ولی هغه تورات هغه انجیل هغه کتاب د سیل ولی او د سیل تابعداري کوي لکه څنګه چې پکار ده د خلک بکیمشتي لکه عبد الله ابن سلام رضی الله عنه د يهودو غټ عالم او چې کله حق پرست سره نو بیا اسلامي قبول کو نو الله سبحانه و تعالی وی چې په اهل کتابو کې د سیل خلک مشتي اولئک یؤمنون به دغه کسان ایمان لري په دې باندې و مې یکفر به او چا چې کفر وکړي په دې باندې فاولئک هم الخاسرون نو دغه کسان دوی تاوانیان دي اوس د اخري خطاب د بني اسرائیل ته یا بني اسرائیل اي اولاد یعقوب علیه السلام اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم رايات کی نعمتونه زما هغه چې ما کړی دي پتاسو واني فضلتكم على العالمين او یقینا ما تاسو غوړه کړی په مخلوقات باندې پرون دا خبره موږ ستیره شو چې نه په مخلوقات په خپل زمانه کې نور عام دا امت ټول نو ورره واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا او ویریږي دا غورزینه چې پکار برا نشي یو نفس د بل نفس نه هیڅ ولا يقبل منها عدل او نبا قبل دي شي د دې مجرم نفس نه سجرمانه ولا تنفعها شفاعه او فائده بنور کې د سفارش دچا ولا هم ينصرون او نبا د دوی سره مرسته کی دي شو آیت موږ سره پرون تیر شه اوس الله سبحانه وتعالى د ابراهيم عليه السلام واقع بیانې داغه تذکرہ وکي د کعبه د جوړولو تذکرہ وکي د ابراهيم عليه السلام د اولاد تذکرہ وکي د دې سوجدا نیو وجدا ده چې د يهودو به د دعوه کوله نصاراو به د دعوه کوله او دغه شان د مکی مشرکانو به د دعوه کوله چې موږ په اصل کې د ابراهيم عليه السلام په دین روانیو هغه زمونږ مشرو الله وتعالى راشي وګوري تاسو هغه مشر خو دي نو لکه څنګه چې تاسو یې اخو کلک موحد انسانو اخو د شرک نه پاک انسانو او تاسو په شرک اخته
وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ او کله چې امتحان کو په ابراهيم عليه السلام باندې رب داغه په یو څو خبرو سره دا کلمات سو دا خبرې سوي په دې کې به د مفسرینو اختلاف ته واضح ده امتحان دغه چې الله وتوي بچي پرې د پښړ ازمکه کې د امتحانو بچي د لالولو ته الله ویلو د امتحانو ورته چولې شی او د امتحانو د قوم د طرف نشړلې شی او د امتحانو او دغه شان د بیبي سارا په باره کې چې کوم واقعا راغلی واغې امتحانو نو دي ډېر امتحانات الله په هغه باندې راوستیو خدا وسوري الله ما په ډېری خبري د ډیرو خبرو ازمیخ الله ما په هغه راوستیو فاتمهن نو هغه د پوره ادا کړل په امتحانونو کې پاش قال اني جاعلك للناس اماما الله ورته وی یقینا زګرزون کې امثال را د خلکو د پاره امام تبر د خلکو مشري د دین دا مسله وروته چې په دین کې به سختی تیر کینو الله به د مشر کې په دین کې دا بس دا غواړي چې کور کې ناسیو د دین مشران تی جوړ شي او امامان او مفتیان او شیخ القرآن او شیخ الحدیث تی جوړ شي او د په کور کې ناسي تبه د الله د دین د لپاره مهنتو کې کوشش وو کې سختی به تیر کې رب العالمین با تا د دین ستوره وګرځي دیز کې الله وی کړه او ابراهيم عليه السلام باندې امتحانات راوړي چې پاشو وي موتی چې تب دخل کو امامي قال او ابراهيم عليه السلام ومن ذريتي او زما د بچونه هم امامان جوړ کا مېنی پلار په خپل بچو باندې او به ابراهيم عليه السلام نو چې زما د بچونو امامان جوړ کا کم نسل چې روان دي قال الله ورتوي لا ينال عهد الظالمين نرسيږي لو الزما د امامت ور کولو ظالمانو ته الله وتوي چې تاسو بچو کې کم ظالمان دي ګنه ظالمانو لزه په دین کې مشرتیا اغه نور کومه واذ جعلنا البيت مثابه للناس وامنا او کله چې موږ وګرځو کور د الله زید جمع کېدو د پاره د خلکو او زید امن مثابه للناس کور د الله چې کوم دی بیت الله کعبه الله مثابه للناس یو معنی نه جمع کېدو د زید د خلکو د پاره د هر دنیا د هر ګټ نه خلک راځي او یو معنی به کې دا پرته مثابه للناس د ثوابونو د ګټلو زید خلک یا تلاوت کوي یا تهجد کوي یا منځونه کوي یا اذکار یا روجي یعنی چې حرم ته ورننوځي نو البته لازم د خلک په عبادت باندې نه دا ثوابونو د ګټلو زید او امن او د امن زید رب العالمین دی دا وبا او دا بیماری او د امتحان دی الله ختم کی او الله دی بیا مسلمانانو له توفیق ورکی حرمین ته تلو او الله دی بیا غ حرمین روخانه کی پاغه عبادتونو سره چې هغه پکې روانو واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى او منګه ونی سید مقام ابراهيم نه زید منځه مقام ابراهيم دغه هغه کانو په کوم باندې چې ابراهيم عليه السلام ولاړو او د دې کعبه هغه آبادی کوله نو هغه کانه بیا الله د حکم کو چې دې سره خوا کې دوه رکعات منځ بکې چې کله ته طواف ختم کې وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل او منګه مضبوط حکم کړو ابراهيم عليه السلام او اسماعیل عليه السلام ته ان طهر بيتي چې پاک ساتي کور زما للطائفين د پاره د طواف کوونکو والعاکفین او اعتکاف کوونکو والركع السجود او رکوع کوونکو سجده کوونکو د پاره الله ابراهيم عليه السلام ته او اسماعیل عليه السلام ته زما د کور به صفا ساتي ولې به صفا ساتي ځکه چې دلته خلک طوافونه کوي دلته اعتکافونه کوي دلته خلک رکوعګانی لګي سجدي کوي دینه ثابت شو چې الله د کور صفائی او د الله د کور خدمت کول دا غټ شرف ته چې ابراهيم عليه السلام او د غزوی ته الله دا وی نبی ابل سوق دي چې هغه وی چې زه نشم کوله یا ماته بيزم وليذ بالله ذلیل احکار وإذ قال إبراهيم أو كلت يوي إبراهيم عليه السلام رب اجعل هذا بلدا آمنا اي رب زما وقرزوا داخار أمن والا داخار كي يلا أمن راولا وارزق أهله او رزق ورک وسیدونکو د دې خارته من الثمرات د هر قسمه میوونه د ابراهيم عليه السلام دوا چې الله دې خار کې امن راولا او دلته یسو کو شي قسمه قسم میوي ولا ورکوا من آمن منهم بالله واليوم الاخر ها هغه چاته چې ایمان راوړي د دوی نه په الله او په ورځ د آخرت
ابراهيم عليه السلام موحد دی. نو دې ځکه الله اشاره کوي دیته چې اې د مکی مشرکانو د ابراهيم عليه السلام خو پتا سو باندې د میوه او د خوراکو نو پیرزو هغه په کې دا قید ولګو چې خوراک چاله ورکا چې په الله باندې ایمان تاسو څنګه چې موږ د ابراهيم عليه السلام په لار روان. رب العالمین مهربان بادشاہ دې قال وی الله ومن كفر او چا چې کفر کړي فامتعه قليلا ندلبم فائدہ ورکم لګمودا. یعنی مطلب دا چې نه ابراهيم عليه السلام ته الله وی چې تا ډېر سخت قید ولګو هونه نه زپ د دنیا کې کافر لم رزق ورکو سو وخت پوری دا فائدہ به دوی مخلي. ثم اضطره الى عذاب النار بیا به مجبورا راکاګم عذاب د ورتا یعنی مجبور به کم په دی باندې دی بل لازم زی هغه عذاب ته ورنه نوزي. او دا دعا الله قبول کړي د ابراهيم عليه السلام چې وسته سولار شي وګوري نو مکه دا خار د امن دی تر دې چې الته دا کم سهروي چې الته ګرځي او دا انسانان او دا هر خلق ټول په امن کې چا یې رني او د شمپرا خریزه قسم طریقو سره خلق ال رزقونه غټی ناشتي او الله هر یو رزق ورکې د ابراهيم عليه السلام غ دعا وا وبئس المصير او بد زید ورتک دی دا ور د کم لول چې د کافرانو سره وشو. واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت او یاد کا وخت کله چې چتول ابراهيم عليه السلام بنیادونه د کور د الله و اسماعیل عليه السلام دواړه لګیو. دا خبره مونږ په عام درسونو کې بیان کړیم ده چې صحیح خبره ده چې دا کعبه د ابراهيم عليه السلام نه مخ کې وا په ابراهيم عليه السلام صرف د دې آبادی راوچته کړی ده چې روایتونه را ثابت دي چې د ابراهيم عليه السلام نه مخ کې چې کوم پیغمبران تیر شوي د غوی راغلي دي طواف کړي د الله د کور او باغی باندې یو خپل دلیل دی یو دلیل به ذکر کوم بیا نه د خبرو وګدي چې کله ابراهيم عليه السلام د خپل بچی را وستو د بیبي هاجره او وسره اسماعیل عليه السلام او دوی پرې خو په دغه شړځي کې نو شی وی یلا ما خپل بچی پرې خو دي عند بیتک المحرم ستاد کور په خوا کې خاله اوس پرګره دته خو امر نه دی شوی اسماعیل علیه السلام خو لوړ کړي نو دا دلیل په دې باندې چې د غزي کې نه خوي د الله د کور کعبه د غزي کې وا خو صرف ابراهيم علیه السلام شیر کړي د بنیادونه آبادی راوچته کړي دا او دا ګور پلار او زوی دي چې دوانه لګي د الله د کور په خدمت کې دي سي پلار او زوی او دا خوش نصیب پلار او زوی چې دوانه د الله دین په خدمت کې لګي. ربنا تقبل منا دوانو ای رب زمنګا قبول ک زمنګ د عبادت. ګور ابراهيم عليه السلام او اسماعیل عليه السلام په ځان باندې یریږي چې الله به دا قبول کیو کنه. خچا او تویلی چې دا کعبه جوړه کا الله او تویلی الله ورته ویلی جوړه کا او د یو طرف ته ابراهيم او بل طرف ته اسماعیل علیه السلام او بیا یریږي چې الله به قبول کیو کنه. او زمونږه د ټکخته عبادتونه او څومره کمې پکې او په سب طریقه باندې کو چې هغه موته ته معلوم دي خو بیا هم مطمئن پراته یو چې زموږ د عبادتونه به قبولي چرته دا نه وي الله ته چې الله زموږ د عبادت قبول کا. انك انت السميع العليم يقينا خاص توريدن کې قبلون کې پوهه. ربنا واجعلنا مسلمين لك اے رب زمونږه وګرځو موږ همیشه تابعدار ستا. د مسلم په اصل کې سمانه تابعدار وی الله موږ دوه ستا تابعدار وګرځو. ومن ذريتنا امه مسلمه لك او زمونږ د بچونه یو ډله تابعدار ستا وګرځو. وارنا مناسکنا او روخه موږ ته طریقې د عبادت زمونږه. وتوب علينا ومهربانيو ک په موږ باندې انك انت التواب الرحيم یقینا خاصه توبه قبلون کې رحم کون کې. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم اے رب زمونږه راولېګه په دوی کې پیغمبر د دوی نه. دم د ابراهيم عليه السلام هغه دعا ده چې څوک راولېګو بیا زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا الله پیغمبر راولېګه په دوی کې راولېګه الله په هغه کې پیغمبر راولېږي چې هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی محمد صلی الله علیه وسلم. خدیبه کیسه یتلو علیهم آیاتک چلولی با په دوی باندې آیاتونه ستا ويعلمهم الكتاب او خیب دوی ته کتاب یعنی قران ستا والحکمه او د سنت خبري. حکمت مشهور قول د مفسرین دا دی چې الکتاب نه مراد قران دی چې خیب دوی ته کتاب
قرآن والحکمه او حدیثونه به ته خي ایج پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوه قسمه خبري بیان کړي او دوه وحیده قرآنی بیان کړي او حدیثی بیان کړي ويزکیم او پاکي بدوی لره د بدو اخلاقونه د بدو صفاتونه د شرکنا انك انت العزيز الحكيم يقينا خاص غالبا حکمتون والے ومن يرغب عن ملة ابراهيم او مخناړي د دین د ابراهيم عليه السلام نه الا من سفه نفسه مگر هغه څوک چې قمقل کې خپل ځان اوس په دې کې رټنه د هغه چاته چې د ابراهيم عليه السلام د دین نه مخړی لکه يهود او نصارا او د مکی مشرکان چې وسړی وایي توحید نه منم خو مخې واړو د ابراهيم عليه السلام د دین نه الله الا من سفه نفسه مخناړي مگر هغه څوک چې ځان په زور قمقل کې خپل ځان قمقل کو یا خپل ځان تبا کو یا د خپل ځان په کار باندې جاهل شو د کامیابی نه خطا شو د کامیابی لارې پرې خو ده ولی ولقد اصطفيناه في الدنيا ويقينا منګه غوړه کړو ابراهيم عليه السلام په دنیا کې او دوی دا کو چې انسان لار پرې خو ده وانه في الاخره لمن الصالحين او یقینا هغه په آخرت کې د نیکانو د ډلینې اذ قال له ربه اسلم کله چې ابراهيم عليه السلام ته رب داغه تابع زما د حکمونو قال او یغه اسلمت لرب العالمین زه خو تابع ام د پاره د رب د مخلوقاتو داسي فرما بردار انسانو اشاره کوي الله دې ته چې اے يهود او نصارا او اے مشرکانو کمزې کې هغه کمزې کې تاسو اصل دروغ داوی مکو چې زمونږ ابراهيم عليه السلام زمونږ نیکو زمونږ مشروم دغه په هغه داس انسان الله ته تابع شغوي الله ز تابع په دې ته ګوره وسله د خبره کی چې په دې توحید باندې خو ابراهيم عليه السلام خپل بچو ته نصيحت کړی د دغه شن يعقوب عليه السلام ووصى بها ابراهيم بني او وصیت کړو په دې توحید باندې ابراهيم عليه السلام خپل زامنو ته او يعقوب عليه السلام کړو سوال دا دی چې ابراهيم عليه السلام خو زامنو اسماعیل او اسحاق نو الله دې سورینو چې ابراهيم عليه السلام وصیت کړو او اسماعیل هم کړو اسحاق هم کړو نو انوسه ول ذکر کو يعقوب عليه السلام خو په اصل کې ابراهيم عليه السلام نو سره او ابراهيم عليه السلام زوی اسحاق دغه زوی دی يعقوب ولی الله دی ابراهيم عليه السلام سره يعقوب ذکر کو نو وجداده چلته وی یا بني اسرائيل اي اولاد د يعقوب عليه السلام الله وتویدل ته وګوري ستاسو دغه نیکه د يعقوب عليه السلام دام یو موحد انسانو خپل بچو ته سو وصیت کړو دي ته وکړي یا بني ای زما زامنو ان الله اصطفى لكم الدين يقينا الله ورکړه د ستاسو د پاره دین توحید فلا تموتن الا وانتم مسلمون نو مملکیږي مگر په دې حال کې چې تاسو مسلمانان موحدین یې ګوره یعنی دومره غوی په توحید باندې مهینو چې خپل بچو ته د توحید وصیت کړو دینه د فائدې مې ځکه چې بچو ته وصیت د دین کوي د دینداري وته کوي خدوی به خبره کوله وی یعقوب علیہ السلام مونږ ته ویلي چې تاسو دا طریقه باندې بندگی کوئ دا دروغ په یعقوب علیہ السلام جوړ کړو دا په يهودو نصاراو کې او په مشرکانو کې د بیماریو په پیغمبرانو به دروغ ورته پل او دا نن سبا زموږ په امت کې دی باز چې دروغ حدیثونه بیانې او دا وی پیغمبر دي شي وی نه وی دا خو جی مونږ ته یعقوب علیہ السلام ویلي تاسو په دې دین زین الله وی ام کنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت آیت تاسو حاضر وی کله چې حاضر شو یعقوب علیہ السلام ته مرګ تاسو په وخت کې وایسه یعقوب علیہ السلام چې کله مړ کېدو تاسو دا خوا کې ګورئ نه سوي تاسو ته وی چې دي کوي اذ قال لبني ما تعبدون من بعدي کله چې هغه خپل زامنو ته چې د چا بندگی وکوي زمانه ورستو قالوا هغه وتوي نعبد الهك من به عبادت کو استاد معبود چې هغه الله دی و اله ابائك او د معبود د پلاران استاد یعنی د یعقوب علیہ السلام پلار څوک خو اسحاق او اسماعیل علیہ السلام ترو ابراهيم علیہ السلام نکو یعنی موږ به د هغه الله بندگی کو د کوم چې دغه او چې تو انسانانو کړی دا هغه څوک دي ابراهيم او اسماعیل او اسحاق چې ابراهيم او اسماعیل او اسحاق علیهم السلام دي اله واحده چې هغه یو معبود دی یک یوازې دی ونحن له مسلمون او موږ هغه ته همیشه تابعدار یو تلك امه قد خلت
دغه پیغمبران یو ډله د چې تیر شوی ده په دې ځکه الله سبحانه وتعالی رد کوي په دوی باندې د يهودو بکله دا فخرون کو وی زمنګا نیکونه پیغمبران تیر شوی لکه نن سبا زموږ په دې معاشره کې بازوی زما پلار نیکه مولیان وي منګه جی د اصل نمیاګان یو او منګه جی د اصل نمولیان یو زمنګ پلار د دیوبند نه پاره زمنګ نیکه په انډیا کې سبق ویلو او هغه مفتي او دیبا په یو ګورا باندې بریک نه لګي خدا خبره کی زمنګ نیکه مفتي او زمنګ تر ډیر خسړو او زمنګ پلار خسړو الله وی تلک امه قد خلت ده خو یو ډله د تیر شي لها ما کسبت اغوی د پاره بدله د هغه عملونو د چې اغوی کړی دي ولکم ما کسبتم واستاسو د پاره بدله د هغه عمل د چې تاسو کړی دي هر یو ته دغه د خپل عمل بدله ملوي په دې بډړ نه لګي چې زما پلار سره خسړو او ځکه ایو شاعر وی لیس الفتى من یقول کان ابي هغه ځوان سزوان نه چې دا قصې کې چې زما پلار دي سو زما پلار دي بس کینی کین بری توی د پلار بادری بیانې زمونږ پلار دا کړو زمونږ نیکه دا کړو دا خو تر پلار بادری بیانې نو دا خو سزوان نشو خزوان سوکته و ان الفتى من يقول ها انا ذا اصل ځوان هغه دی چې وی دا زما زما دا کردار دی نو دا قصې پرې دی چې زمونږ نیکونه پیغمبرانو الله وی دا خپل عمل له استاد خپل عمل ولا تسألون عما كانوا يعملون او تپوس بنکیږي تاسو نه د هغه عملونو چې هغه کول وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا او وی دوی چې شی يهوديان یا نصرانيان نو هدایت به عمومي در دوی بل خبره وی که هدایت غواړي نو څه شي یا يهوديان شي یا نصارا شي قلت ورتوایا بل ملت ابراهيم حنيفا بلکې من تابعداریو د دین د ابراهيم عليه السلام چې هغه کلک موحدو منګ نه په يهوديت پسې نه په نصرانيت پسې من خو په ابراهيم عليه السلام پسې روانو چې هغه حنيف اصل کې ستوي کلک موحد چې متوجه الله ته وما كان من المشركين ونو هغه د مشرکانو د ډلې نه وسلوي تاسو ته خپل ایمان ښکارا کوي يهود ته وای نصارو ته وای چې زمون خدای ایمان دی وای ورېځه په دې کې څه نقصان دي تاسو بیان کوي هغه څه دي قولوا تاسو وای آمنا بالله من ایمان راوړې په الله باندې وما انزل الینا او پاغه څه چې نازل شوی دی مونږ ته وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط او پاغه څه مونږ ایمان راوړې دی چې نازل شوی دی ابراهيم او اسماعيل او اسحاق او يعقوب عليهم السلام او دا غوي بچو ته وما اوتي موسى وعيسى او پاغه څه چې ورکړې شوی دی موسی او عيسى عليهم السلام ته وما اوتي النبيون من ربهم او پاغه څه چې ورکړې شوی دي نور پیغمبرانو ته د طرف د رب دا غوینه زمونږ په دې هر څه ایمان دي دا څومره پیغمبرانو چې نمونه ذکر شو کنه دوی ته چې څور کړی شوی دي زموږ په ایمان دي د دوی نه علاوه چې کوم پیغمبران دي الله ولا څور کړی دي آسماني کتابونه دي وحیده زموږ په ایمان دي لا نفرق بين احد منهم منګ جداواله نه راولو په میز د هیڅ چا کې د دوی نه منګ د پیغمبرانو په منځ کې فرق نه کوو پس کې په ایمان راوړو کې یعنی په ټول باندې زموږ ایمان یو شان دی اگر که فضیلت او مقام دغه یو شان نه دی دلته ګوره دا فرق راوسته مطلب سره یعنی په ایمان کې فرق نه راوړو نور خو موږ دي سوایو لکه اوس په ټول پیغمبرانو کې ګوره پیغمبر څوک دی هغه زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا نور خو ته نه رسي نو فرق راغی خو دلته فرق سمانه ده یعنی موږ فرق نه راوړو په ایمان راوړو کې موږ ټول پیغمبرانو باندې ایمان دی ونحن له مسلمون ومن خاص دغه الله تابعداریو فإن آمنوا بس که دوی ایمان راوړو دی يهود نصارو دی مشرکانو کې ایمان راوړو بمثل ما آمنتم به پشان د هغه چې تاسو ایمان راوړل په هغه باندې د خطاب چاته دی کچرته دوی ایمان راوړو پشان د هغه ایمان چې تاسو راوړل تاسو نه مراد څوک دی منګه نه تاسو نه مراد صحابه کرام دي چې دغه وخت کې کله چې قران نازل صحابه کرامو ته خطاب یعنی مطلب دا شو د فائدې د ساتي چې ایمان هغه قبول لید الله په نيش چې هغه د صحابه کرامو د ایمان په شانی په دې کې رد په خبيسانو باندې چې سحر مقام غوی د صحابه کرامو په شان کې ګستاخیانی کوي او ثابتې چې دغه ایمانونه کمزوري او توای ظالمه الله خدل ته وی کې دغه د ایمان په شان ایمان بیا کامیابی وان تولوا او کدی وګرځیدل فانما هم في شقاق نو یقینا دوی په سخت اختلاف کې پراته دي فسيكفيكهم الله نو زرد چې
کافی بشي ستا الله د طرف د دوی نه، یعنی ستا د پاره الله کافی دی، د دوی مقابله ته الله کافی دی ستا د پاره. وهو السميع العليم، او الله اوریدونکي په هر څه باندې پوهه دی. صبغة الله، تاسو ځان رنگ کوي پر رنگ د دین د الله. اوس الله سبحانه وتعالی دیږي کې د دوی په بل مسله باندې رد کوي، خاص کر نصاراو کې دا رواجو او په دې به فخر کو چې کله به څوک نصرانی شو نو دې به په زیړ رنگ باندې رنگو، زیړ رنگ به دې بدن لور کو. دا به د موږ ته عیسی علی السلام خوري دی او په دې کار به دوی ډیر خوشالي دي. الله ته دا رنگونه منګونه په کار نه راځي وي. اصل رنگ سره صبغة الله، تاسو ځان رنگ کوي پر رنگ دین د الله، د الله د دین پر رنگ کې ځان رنگ کوي، دغه اصل رنگ دی. ومن احسن من الله صبغه، او څوک ډیر ښایسته دی د الله نه په رنگ ورکولو کې. ونحن له عابدون، او من خاص داغه د پاره بندگی کوونکیو. قلت ورته وایا اتحاجوننا فی الله، آیت تاسو موږ سره جګړه کوي په بار د الله کې. وهو ربنا، او حال دا چې هغه زمونږ رب هم دی، او ربکم، او تاسو رب هم دی. ولنا اعمالنا، زمونږ د پاره زمونږ عملونه دي. ولکم اعمالکم، تاسو د پاره تاسو عملونه دي. ونحن له مخلصون، او منګه دغه الله د پاره اخلاص کوونکیو. ام تقولون، آیت سوای ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، آیت سوای چې یقینا ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب علیهم السلام او بچی د دوی کانوا هودا او نصارا، و یهودیان یا نصارا. هغوی به دا خبره کوله کړه دی پیغمبرانو ته به یهودیان یا نصارا وي. الله خطا شدا خبره کوي. قلت ورتوایا انتم اعلم ام الله، ایت سخپويږي دا غوي په مذهب باندې کنه الله خپويږي. تاسو څنګه په توګه چې دا يهوديانو کې نصارا، الله وي هغه موحدين، نو تاسو خپويږي الله خپويږي. ومن اظلم ممن كتم شهاده عنده من الله، او څوک دې ډیر لوی ظالم د هغه چانه چې پټي حق چې د سره دی د الله د طرف نه. یو سړی ته پته لري چې ابراهیم علیه السلام موحد او د پیغمبرانو ټولو دین یو توحید طرف ته دعوت ورکړه، د حق پټي او نه چې هغه مونږ ته دا ویلي مونږ ته دا ویلي. الله دې دنه لوی ظالم به سوچتي. وما الله بغافل عما تعملون، او ندی الله نه خبره دا عملونه چې تاسو یې کوي. تلک امه قد خلت، دغه پیغمبران یو ډله چې مخکې تیر شوی ده. لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، هغوی د پاره بدله د هغه عملونو ده چې هغوی کړي دي، او تاسو د پاره بدله د هغه عمل ده چې تاسو کړی دی. ولا تسألون عما كانوا يعملون، او تپوس به نه کیږي تاسو نه د هغه عملونو چې هغوی کول. اوس ګوره د قبلی مسله رااله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه ته هجرت وکړو نو تقریبا 19 میاشتې بیت المقدس ته به مخکو موږ به کو، او دای خو خو چې الله زما د قبله کعبه ته کی، ځکه چې د کعبه د ابراهیم علیه السلام قبله مو، نو په مخه به د اسمان ته کتو چې الله بکله امر کوي چې ته د خپل مخ کعبه ته کا. او به الله دغه شان کړی چې هغه تفصیلی مسلې دلته موږ تفصیل نشو بیانول. نو ځکه مبارک الله خبره کوي سيقول السفهاء من الناس، زرد چې وی با قمقلان د خلقنا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، چې سشي واړول دوی د هغه قبلینا یا د قبلی د دوی نه هغه چې و دوی پاغي باندې. قمقلان خو به دا خبرې کوي کړه چې دوی خو مخکې د کعبه طرف ته مخکو، بیا بیت المقدس ته مخکو، اوس د بیت المقدس نه بیا کعبه ته مخکو. نو دا قمقلان به اوس دا خبرې کوي چې رسې شي دوی واړول. نو تو ورته وایه قل تو ورته وایه لله المشرق والمغرب، د الله د پاره مشرق او مغرب ده، بس د الله مرضی ده. نو و چې الله مونږ ته وایي چې تاسو کعبه ته مخ کوي، مونږ کعبه ته مخ کوو. چې الله راته وایي بیت المقدس ته مخ کوي، مونږ بیت المقدس ته مخ کوو. مشرق هم د الله دی، مغرب هم د الله دی، مرضی ده هغه چي يهدي من يشاء الى صراط مستقيم، هدایت کوي چاته چې وغواړي نیغې لارې ته. وكذلك جعلناكم امه وسطا، او دغه شان منګ تاسو ګرځولې غوره امت.
عدل او انصاف ولا امت په ټول امتونو کې غوره امت د زمونږ د امت ته لتكونوا شهداء على الناس د دې لپاره چې تاسو شي گواهان په خلکو باندې ويكون الرسول عليكم شهيدا او شي پیغمبر گواه په تاسو باندې یو حدیث کې درځي چې کله الله سبحانه و تعالی د دې نور امتونو نه تاسو کې چې تاسو د پیغمبر تاسو ته د حق بیان کړو کنو د دین ته بیان کړو کنو نو بازو به کې منکر شوی نه بیان کړي ا پیغمبر به چې ما بیان کړو الله به توي سو گواہی کوي چې تا بیان کړو نو به توي چې د محمد صلی الله علیه وسلم امتیان د دې خبرې گواہی کوي نو ځکه الله ته وی لتكونوا شهداء على الناس تاسو به گواهی په خلکو باندې او به پیغمبر گواهی په تاسو باندې پیغمبر بو جاو یا الله ما دوی ته حق بیان کړي او چې چا منلې نه دې منلې دا حساب وسره الله کوي وما جعلنا القبلة التي كنت عليها او موږ نه د ګرځولې قبله هغه چې وی ته پاغي باندې وسله ګور د قبلي د بدلولو حکمتونه بیانې چې ول الله د قبله بدل کړه نو الله وی موږ نه د ګرځولې قبله هغه چې وی ته پاغي باندې الا لنعلم من يتبع الرسول مگر د دې لپاره چې راهکار کوم هغه څوک چې تابعداري کوي د پیغمبر ممن ينقلب على عقبيه دا هغه چانه چې اوړي په خپل پوندو باندې چې کله الله امر کو چې قبلي اوس مخ څه واړوي کعبه ته نو پته به ولګي چې څوک تابعداري د پیغمبر پرشتیا کوي او څوک نه کوي وان كانت لكبيره الا على الذين هدى الله او یقینا دا خبره یعنی بدلول د قبلي خامخا ګرانه و مگر پاک کسانو چې الله ورته هدایت کړي چې الله ورته هدایت وکي بس هغه ته هیڅ ګرانه نه چې الله ورته بس هغه به الله ویلي نو به څه کار دی اوس وما كان الله ليضيع ايمانكم او نه دی الله چې برباد کی منځونه ستاسو دلته ایمان نه مراد منځ دی خدای آیت هغه خلکو مبارک نازل شي چې دی بیت المقدس ته منځونه کړي او په هغه وخت کې مړو نو صحابه کرام به تاسو کو چې الله به دغه منځونه قبول کړي او کنه وي الله وی یا قبول لي تاسو منځونه نه ځای کو ان الله بالناس لرؤوف رحيم یقینا الله په خلکو ډیر شفقت کوونکی مهربان دی قد نرى تقلب وجهك في السماء یقینا منګینو اړول یا یقینا منګینو بیا بیا وړېدل د مخستا اسمان طرف ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخ اسمان ته کړ فلنولينك قبلة ترضاها نخامخ منګه اړو ته دسی قبلیته چې تخوخه هغه چې کعبه ده فولي وجهك شطر المسجد الحرام نواله مخفل په طرف د مسجد حرام وحيث ما كنتم او چرته چیمتا شوي فولوا وجوهكم شطره نواله مخونه خپل په طرف د مسجد حرام وان الذين اوتوا الكتاب او یقینا کسان چې ورکړی شوی دی هغه ته کتاب لا يعلمون خامخ پویږي انه الحق من ربهم چې دا قبل بدلیدل حق دی د طرف د رب د دوینه خدای شوک دی چې الله ول کتاب ورکړی يهود او نصارا خو يهود او نصارا ته څنګه پته لري چې دا قبل بدلیدل حق دی ځکه چې دا غوی په کتابونو کې دا تذکر راغلی و چې اخرنه پیغمبر چې کم راځي دا قبل بیا کعبه ته بدلیږي الله دې ظالمان ته خپته ده او د دې په کتابونو کې دا مسله ده او بزد دې چې دغه دلاسه نه مانی وما الله بغافل عما يعملون او ندي الله به خبر دا عملون چې دوی کوي ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه او کچرته تراوړي هغه کسانو ته چې ورکړی شوی دی ورته کتاب هر یو نخا یعنی دومره د متعصب دي کته اے پیغمبر ډیر نه خیراوړي دی اهل کتاب له ورکی ما تبعوا قبلتك تابعداري دوی تابعداري نه کوي ستاده قبله نه مني استا قبله وما انت بتابع قبلتهم او نه تابعداري کون کې دا غوي د قبله اتم دا غوي د قبله تابعداري مکوا ځکه چې ستاده خو به حق خبره ده وما بعضهم بتابع قبلة بعض او ندی باز د دوی تابعداري کون کې د قبله د بازو دی او بل قبله نه مې دومره زديان دي ولا ان اتبعت اهواءهم او کچرت روان شوي ته دوی په خواهشاتو بشي من بعد ما جاءك من العلم
ورستو د دین چراغ تا ته علم یعنی قران د الله درکو وحی الله درکړه او بیا تر دوی په خواهشاتو بس روان شوی پیغمبره انک اذا لمن الظالمین یقینا تب بدغه وخت خامخا د ظالمانو نشي الذين آتيناهم الكتاب هغه کسان چې موږ ورکړی دی هغه ته کتاب یعنی د اهل کتاب چې کوم دی يهود او نصارا يعرفونه پیجنی حقانیت د دې پیغمبر کما يعرفون ابناءهم لکه څنګه چې پیجنی خپل ځامن دوی چې څنګه خپل ځامن پیجنی کنه د قشان حقانیت وته دې پیغمبر معلوم دی د دې پیغمبر ټول صفات دوی ته معلوم دي وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون او یقینا یو ډله د دوی نه خامخا پټي حق لره حال دا چې دوی خپويږي چې دا حق ده به پټي الحق من ربك حق ثابت ده طرف دربستانه فلا تكونن من الممترين نمکه ته شک کوونکونه یعنی اي پیغمبر په خپل لار مضبوط وسه ولكل وجهه هو موليها او د هر چا د پاره مخده چې هغه مخړون کې دی هغه ته یا او د هر چا د پاره یو طرف د توجه دی چې د مخ اړون کې دی هغه ته یعنی هر سړی لګیاره یو مخ راټینګ کړی دا هغه ته مخ کوي څوک لګیاره کعبه ته مخ کوي لکه مسلمانان څوک بیت المقدس ته مخ کوي څوک درمسال ته مخ کوي څوک ست او څوک ست قیامت په ورځ به پته ولګي فاستبقوا الخيرات نو مخکیواله وکي نیکانو ته ترغیب الله ورکی چې دیو بل مخکی شي سیالی وکي په نیکو اعمالو کې دیو بل سره مقابله وکي اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا هر ځای چې تاسو را بولی الله تاسو لره ټول ان الله على كل شيء قدير یقینا الله پارس باندې قدرت لرونکی دی ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام او د کم زینه چې توزین واړه مخبل طرف د مسجد حرام ته اوس بیا د قبلي مسله بیان چې چلته مسله تازه ده الله بار بار بیانې تاکید کوي وانه للحق من ربك او یقینا دا حق دی د طرف دربستانه وما الله بغافل عما تعملون او نه دی الله به خبره دا عملون نه چې تاسو کوي ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام او د کم زینه چې توتی نواړه و مخبل په طرف د مسجد حرام اوس بیا دا خبره کوي الله نو بعض علما دا وی چې دلته مطلب دا دی د سفر حالات دي هغه مخ کې چې حذر کی یعنی چې ته په حذر کې نو قبلې ته مخواړه وسوي که په سفر کې می نو بیا به مخ چې دغه ستاړي هغه بیا هم کعبه تاړي قبلې ته وړي وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا او هر ځای چې تاسو نواړوي مخونه خپل په طرف د هغه یعنی د قبلي لئلا يكون للناس عليكم حجه د دې لپاره چې نشي د خلکو په تاسو باندې څه دلیل مطلب دا دی که تاسو د قبلي ته مخ د کعبه ته مخ نکو نو د خلکو په تاسو دلیل وګرځي څنګه به دلیل وګرځي دا يهوديان به تاسو خلاف دلیل پیش کوي چې تورات کې خوراغلي دي چې دوی قبله به د کعبه او تاسو کعبه ته مخ نکو نو بیا به د يهود تورات راوالي او بیا به پساو کی الا الذين ظلموا منهم مگر هغه کسان چې ظالمان دي د دوی نه فلا تخشوهم واخشوني نو مېریږي دا غوینه او یریږي معنا وليتم نعمتي عليكم او د دې لپاره چې زه پوره کوم نعمتونه خپل پتا شو باندې د الله نعمتونه دي او چې ته قبله مسلمانانو لور کړه نو د الله سبحانه وتعالى غ نعمت ته غوړه نعمت ته غوړه قبله موږ لراک ولعلکم تهتدون او د دې لپاره چې تاسو سملا رمومي دې دا ثابت شو چې دا قبله الله دې لپاره بدل کړه او دا غوړه قبله موږ لپاره دی را کړه دا نور ته گمراه شي دي چې موږ د هدایت ته ورسیږو کما ارسلنا فیکم رسولا منکم پورا کول د نعمت دي سي دي لکه څنګه چې ما را لګلې د پتاسو کې پیغمبر ستاسو نه دا د الله یو نعمت ته چې موږ لرا کړې پیغمبر را لګلې په موږ کې معنی سره په انسانانو کې په جنس د انسانانو کې دین واضح شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بشر دی نور نه دی
کار دی پیغمبر سره یتلو علیکم آیاتنا چلولی پتا سو باندې آیتونه زمونږه ويزکیکم او پاکی تاسو لرا ويعلمكم الكتاب والحکمه او خی تاسو ته قرآن او سنت ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون او خی تاسو ته هغه څه چې تاسو پې نه پوهیدئ. اوس ګوره چې الله دومره احسانات تاسو سره وکړو او دومره خیر تاسو سره وکړو او دا اوچته قبله تاسو له درکړه او دا پیغمبري درولېګو دا قرآن درلېږلی نو به تاسو مې څو کارونه کوئ کنه فاذكروني اذكركم نو یادوئ ما زه به یادوم تاسو. ورته الله ذکر ډېر کوه الله به تا یادوي. الله به تا په سختو کې به دې یوازې نه پرېږدي. ځکه یو حدیث کې دا راځي تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده. الله پر راحت کې پیژنه په سخت کې به ته پیژنې نه بدی یری. او اکثر انسانان دي چې پر راحت کې ته الله یری په سخت کې صرف الله ته چوي. نو چې کله پر راحت کې تیری نو په سخت کې بیا دا بنده د الله نه یری. او چې کله ته الله یادي په هر وخت کې ذکر کې به الله هم ته یادي. واشکروا لي ولا تکفرون. او زما شکر وباسئ او ناشکری مکوئ زما.